د نظرونو شوقیان تاسو به ممکن لیدلی وي یو کیسه هم په دې اړوند باندې ده وایي یو کس د کبانو دکان مثلا پرانست کبان به خرڅول بیا نو پاس لوحه بنده کړې ده او په لوحه باندې لیکلي دي چې دلته تازه کبان خرڅېږي نو یو ملګری ورسره راغلی دی چې دلته نو ولې ورسره لیکي داسې ولیکه چې تازه کبان خرڅېږي دا دلته کلمه دا ترې لرې کړه ځکه هر څوک پوهېږي چې مثلا په دې ساحه کې یا مثلا په دې دکان کې کبان خرڅېږي دی راغی هغه دلته کلمه یې ترې لرې کړه 4-5 ورځې وروسته یو بل ملګری راغی ورته ویل چې له دې جملې نه یا له دې لوحې نه د تازه کلمه هم لرې که ځکه ټول خلک مثلا پوهېږي چې ته تازه کبان خرڅوي څه ورسته کبان خو نه خرڅوي دغه تازه کلمه هم ترې لرې کړه څه موده وروسته یو بل ملګری راغی ورته ویل چې له دې جملې نه یا مثلا له دې لوحې نه دغه د خرڅېږي کلمه هم لري که ځکه ټول خلک پوهېږي چې ته خو مفت کبان نه ورکوي نو پرې خرڅوي نو د خرڅولو د کلمې اړتیا نشته د خرڅول هم ترې لرې کړه دی راغلی دغه د خرڅولې کلمه یې هم ترې لرې کړې ده څه موده وروسته یو بل ملګری راغلی ده هغه ورته ویلې چې دلته یوازې کبان لیکلي دي نو د دغه اړتیا هم نشته بس دغه کبان هم ترې پاک کړه ځکه هر څوک پوهېږي چې دلته کبان خرڅېږي شاوخوا په 200-300 مترۍ کې د کبانو بوی ځي نو هر څوک مثلا په دې خبر دی چې دلته کبان دي نو اړتیا نشته چې ته په لوحه باندې کبان ولیکي د هغه کبان کلمه هم له لوحې نه پاکه کړه یو څه وخت وروسته یو بل ملګری راغی ورته ویلې چې تشه لوحه دې په دوکان را زړولې ده نو د دې څه اړتیا ده خو دا لوحه هم کته کړه بس دی راغی هغه لوحه یې هم کته کړه دا هغه د نظرونو یو ډول تفاوت څه موده وروسته یو بل ملګری راغی ورته ویلې چې د دې دوکان لپاره یو لوحه ډېره ضرور ده یو لوحه ورته جوړه کړه او پرې ولیکه چې دلته تازه کبان خرڅېږي